أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. افرأيت آیتا ندی لدلی امتعناهم کچرمون دویتا فائدہ ورسو سنینا دیر کلونا ثم جاءهم بیاراشی پا دوی باندے ما اغا عذاب کانو یوعدون د کم چې دوی سره وعده کول شي ما اغنا نو پکار برا نشي عنهم د دوی ما اغس کانو یمتعون د کم نه چې دوی فائدې اغستلې وما اهلکنا او نه د هلاک کړي مونږه من قريه هیڅ یو کله الا لها مگر د اغه د پارا منذرون يرون کی یعنی پیغمبران مونږ را لګلو ذکر نصیحت د پارا وما كنا ظالمین او مون ظالمان نو وما تنزلت او نده قطر اوڑے به دا قرآن الشیاطین شیطانان وما ينبغي او ندی مناسب لهم دوی د پارا وما يستطيعون او ندوی کولش انهم بشک دوی عن السمع دا اوریدونا لمعزولون لره ساتل شوی دی فلا تدعو پس مبلا مع الله الله پاک سرا الہا آخر بل معبود فتکون پس شیبت من المعذبین دا عذاب ورکڑ شونا وانذر او ایروا عشیرتک خپل رشتہ دار الاقربین نزدے وخفض او خکتکا جناحکا وزر خپل یا مټ خپل لمن
دا آغا چا دا پارا اتباعکا چی پیروی کئیستا من المؤمنین دا مومنانونا فین عصوکا پس کچر دوی نافرمانیو کستا فقل نو آیا انی بریئن بیشک از ویزاریم مما تعملون دا اغسنا چی تاسوی کوئی وتوکل او توکلو کئی علی العزیز الرحیم و زبردست مہربان باندے الذی اغذات چے یراکا وینیتا حین تقوم ہر کل چے تپاسی وتقلبکا او گرزیدلستا فی الساجدین فسجدہ کون کو کے انہو بیشکا ہوا اغا السمیع العلیم اوریدن کے پوہد دا سورة الشعراء 205 نمبر آیت نواقلی 220 پورے نننی درس کے شامل اللہ رب العزت دا آغا خلق و حال چی ایمان نہ راوڑو او پا قرآن پاک باندی مختلف اعتراضات کول نو هغه د پاره دا خبره نازل کړه چې چر مونږه د عربو نه علاوه بل چا باندې قرآن نازل کړي دی به بیا ایمان نه راو او دا انکار دا د مجرمانو یو زور صفت ده دی خامخا عمده شان دی کوي هر پیغمبر چې راغلی دی ورساده چل کړي نو دی به کله ایمان راړي چې کله دی عذاب وي او هغه وخت به دی د مهلت د پاره سوال خو کوي خود دای سوال به قبليږي نه بلکې دنیا کې خدای دا عذاب زر غواړي نو که چېرې مونږ وې دی لا لږ وخت نور ورکو او لږ نه بلکې سنین په کلونو نور هم دی اوساتو مهلت ولا ورکو او بیا هغه باندې هغه وعده د عذاب راشي نو دا چې څه دی په دنیا کې کړی اگر نور وقت دی کم تیر کا نور گناہونا او جرمونا چے یو کر یا دنیا کے مال او دولت یو کٹا ما کانو یمتعون سچ دی گٹلیو دا فائدے اغسطی چی کم سیستا اللہ رب العزت دی دا فائدے شے جوڑ کرو ما اغنا اغا دا دی حس ہم پکار برانش دی بتشلاس بیا ہم راز یعنی اس دی وی چې عذاب دی زر راشي او چې عذاب دی کله اویني بیا دی وی چې مونږ ته د مهلت ملاوي نو که په دغه وخت ورته نورم مهلت ملاوي دی بیا هم دغه شان ولې چې الله رب العزت خود زړونو په حال باندې خبردار دی د انسان په فطرت باندې خبردار دی او انسان لا هغه چې څومره عمر ورکړي دی د عمر په یو سکند باندې هغه خبردار دی چې دل زن نور مهلت ورکم نو دی بس کوي سب نه کوي کم اعمال وکي هغه هر څه الله رب العزت ته پته دي الله رب العزت خپل علم په بنیاد باندې وي چې دایلت نور هم کلونه ورکا دی بیا هم دا شان بیا الله رب العزت خپل قانون بیان کړ چې دنیا کې یو کله داسې نه تیر شوی چا د ظالمانو او د کافرانو او موږ بس دغه شان دي حالات کړی نه الا لها منذرون هغه کې یرا او رون کی یعنی پیغمبران موږ را لېږلي تر سوچ هغه په زور زیر باندې خپو یا کړی ندی تر سوچ هغه دا ویلي ندی چې مونږ ته دا کس راغله دي او سبا چې هغه د الله په دربار کې دا عذر هم نشي کوله چې مونږ څخه څوک يرون کې نو راغله یا مونږ ته چا مسله نه کوله نه الله پاک وایي چې عذاب په یو کلی باندې علي راځي چې دا هغه ځای خلق په هر څه باندې پوهه کړی شي یره ورته واورول شي د جنت بشارت ولا ورکړي شي د دنیا او د آخرت حقیقت هغه ته سامنا کړی شي د الله رب العزت تعارف هغه ته وکړي شي د آخرت د جزاء او د سزا د رضی هغه ته تعارف وکړي شي هغه نه پس هغه باندې عذاب راځي ذکر دا د نصیحت لپاره مونږ را لګي وما كنا ظالمین مونږ ظالمان نه الله تعالی وایي مونږ اس په څه بچا باندې عذاب نه راوړ
بلکې چې دا غي جرم یو اخیری حد ته ورسي او هغه هم علی چې هغه پوهه کړی شي لکه نوح علیه السلام سه یو درځي ورته تبلیغ نه کړي 900 کال پوهه کړی هغه نه باوجود چې هغه ایمان را نه وړ دا غي په زړونو باندې بیا مهر ولګید او هغه نه بعد هغه باندې عذاب راغی بیا د مشرکین په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دوه اعتراضات کول قران پاک حواله سره یو خدا چې دا قران دتا سو پیره ده او هغه ورته د شپې وخی او سهار مونږ ته وایي او دویم اعتراض دا کو چې د خپل هم شاعر ده شعرونه جوړ کی او سهار مونږ ته وایي دړمبي اعتراض جواب الله رب العزت ورک وما تنزلت به الشیاطین دا د شیطانانو کار دی شیطان بسې او دا طاقت بسې هغه د پیغمبر سره مقابله وکي یا د هغه مقابله کې وس کلام راوړي یا د پیغمبر باندې کلام چې کوم راځي هغه د اغید اوریدو هم طاقت نه لري وما ينبغي لهم نخدي دا کار کول شي نه د دې لپاره مناسب دي یو شیطان راشي واغه د الله کلام راوړي الله رب العزت منتخب کړی نه دی الله رب العزت خپل کلام د اسمان نظم کې تر رسول د لپاره د فرښتو انتخاب کړي هغه فرښتو کې جبرائیل علیه السلام هر پیغمبر څخه هغه تل نو ما ينبغي لهم د پیری خو کار نه ده نه دا هغه لپاره مناسب نه هغه سره خای انه من السمع لمعزولون بلکې چې کله نبی علیہ السلام پیدا شه دنیا تراله دین وخت کې شیطانان برتل پیریان مطلل دستور ورلال او بر د فرښتو خبره به واوري فرښتو ته چې نوې یو کار به حواله شي چې نن دا کول دي دا کول دي دا دی بو واوري دي او خبره بدل ته کترال او دی باغې کاهنانو او جادوګرانو ته هغه ته وي نو دی به هم یو دوه پکې نور ځان نه مکس کړي او خلکو ته وایي چې دا کار کې دوه ولت نو خلکو باور او یقین په لاس سیوا نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شي دنیا کې کم سحر هغه پیدا شي نو هغه رزنا رجوما للشیاطین د دې ستورو یو ډیوټي لګیدا چې هغه شهاب ثاقب د اور داسې ګولی دي چې هغه شیطان چې کله برتل غواړي یو پیره برتل غواړي دا یو حد دی هغه نه برتل غواړي نه هغه اور پیولي هغه سره بیا چې نو دی او تخ نو ځکه الله رب العزت انه من سمع لمعزولون هغه خدا الله دا کلام چې کوم فرښتہ راوړي دا هغه خبر هم نشي اورېدل دا غیر هم دی لری کړی نو اوس د دین بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته 15 احکامات په دې مخکینی آیتونو کې راغلي لومبه امر داده چې فلا تدعوا مع الله الا چرته هم الله رب العزت سره څوک شریک جوړ نه کړي دا الله نه علاوه څوک حاجت روا څوک مشکلات لری کون کې څوک بیماری راوستون کې لری کون کې څوک مسائل حل کون کې څوک اولاد ور کون کې دا شانته د دنیا او د آخرت نفع او نقصان ور کون کې دا الله رب العزت نه علاوه بل څوک نه غړي یا الله سره بل څوک شریک جوړ نه کی یعنی نبی علیہ السلام هونه شي کوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخته چې کوم امت ته دا امت ته خطاب فتكون من المعذبين کچری شرک هوکو نو عذاب تاسو لپاره بیا دویم کار دا د وانذر عشیرتک الاقرب خپل نږدې چې کوم رشتہ دار دي هغه ته هم د الله رب العزت ته طرف نه دا یرا واو کچری نه منئ نو آخرت کې قیامت کې تاسو ذمہوار نه اگر څنګه چې یو ځل نبی علیہ السلام بیبي فاطمه ته اے فاطمه د آخرت لپاره عمل وکړه د الله رب العزت ته عذاب نه زسوک نشم بچو بیبي صفیه ته د نبی علیہ السلام په هغه ته دا خبر حضرت عباس نبی علیہ السلام ترته هغه ته دا خبر او ځان لپاره توخه تیار اوسه ځان لپاره عمل وکړي
یعنی انسان خپل عقیده او عمل سره نجات مومي. ها کدا خپل عقیده صحیح عمل یې ور سره بیا د الله والا د طرف نه دعاګانې پیغمبرانو شفاعت دا هر څه ورته ملایي. او کچره خپل لاس خالی دی خپل لمنه تشرا بیا د پیغمبر زوی دی ولې نه د پیغمبر پلار دی ولې نه دا رشتہ دا وای اس نه پکاري. دریم نمبر باندې وقف جناح لمن اتبعك من المؤمنين. نبی علیہ السلام ته حکم دی چې چا ایمان راوړ نو هغه سره نرمۍ سره اوسه یعنی نرم تعلق هغه سره سره. وقف جناح د جناح دی مټو ته چې دا مټه ورته ټیټه سات یعنی هغه ځان نه لری کوما شړای ما. سلام دې سره بیا الله رب العزت فرمای فین عصاو کا کچره بیا هم دی کې سوګدا سي چې استانا فرمانیو کی هغه ته وای چې تاسو د عمل ذمہوار نه. اصحابو ګودا سے سوګنو چې د نبی علی السلام نافرمانی کړي او بعض خلق راغلي دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې ناس هم دي نو کچره وې دي تاسو نافرمانی کې نو بیا دې ته وای چې تاسو د خپل عمل خپل ذمہوار. سلورم خبره ده وتوکل علی العزیز الرحیم خپل رب باندې توکل کوا باور کوا پاو. الذی یراک حین تقوم هغه ذات ته چې کله ته د مزد پر را پاسې ناغتا وین یعنی خپل چې کوم قیام دی رکوع دا سجدی دی وتقلبک دا شانته د یو فرض نه بل فرض تاړي دو کوا قیام نه رکوع تا رکوع نه سجدی تا تحیات تا راتلو کی چې دستا ګرځیدل دي دا هم د الله رب العزت په نظر کې دي. دا شان نبی علیہ السلام د تهجد نماز د پار را پاسه دلته نه هغه مراد اغسته شي ته تهجد د پار را پاسه دا هم زموږ په علم کې دي. او درېمه خبره دا چې تهجد په وخت باندې صحابه کرام په تهجد کو نبی علیہ السلام په غیبه باندې ګرځیدل خبرګيري به کو خبر به اغسته څوک تهجد کې سس کوي څنګه قیام کوي رکوع کوي سجده کوي تلاوت څنګه کوي نبی علیہ السلام بعد هغه باندې ګرځي نو الله رب العزت وي متقلبک ساده ګرځیدل هم زموږه په نظر کې انه هو السميع العليم او هغه خو اوریدونکو او پوهیدونکو و مزمه کې لاندې څوک عملو کی هغه دا غینه خبردار زه په ویخ یو خیال پیدا شو او خیال نه هغه خبردار او څومره پټه چا خبره وکړه سمیع هغه اوریدونکو. دینه بعد هغه دویم کم اعتراض کیږي هغه حواله سره جواب به مخکینه اتونو کې راځي. الله تعالی دې مال تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. افرأیت آیاتان دلی گلی امتاناهم کچر مونگئی تا فائدہ ورسو سنین دیر کلونا ثم جاءهم بیا راشی پا دوی باندی ما اغا عذاب کانو یوعدون دا کم چه دوی سر وعدہ کولشی ما اغنا نو پکار برانشی عنهم ددوی ما اغا کانو یمتعون دا کم نچ دوی فائدے اغسطلی وما احلکنا او ند حلاک کرے مونگا من قریتن حس یو کلے الا لها مگر داغی دپارا منذرون یرون کی پیغمبران رالی گلیو ذکرہ نصیحت تپارا وما کننا ظالمین او من ظالمان نو وما تنزلت او ندخ کتراوڑے بیہی دا قرآن الشیاطین شیطانانو وما ینبغی او ندی مناسب لهم ددوی دپارا وما یستطیعون او ندوی کولشی انهم
بیشکا دوئی عن السمعی داوریدونا لمعزولون لرساتن شویدی فلا تدعو پس مبلا مع اللہ اللہ سرا الہن آخرا معبود بل فتکونا پس شیبتا من المعذبین دا عذاب ورکڑی شونا وانذر او یروا عشیرتکا خپل رشتہ دار الاقربین مزدی وقفز او خکتکا جناحکا وزر خپل لمن د پار د اغچا اتباکا چی پیروی کئیستا من المؤمنین د مومنانونا فین عصوکا پس کچر دوی نافرمانی اکڑستا فقل نوایا انی بریئن بیشک زوی زاریم مما داغسنا تعملون چتا سوی کوئی وتوکل او توکل کا علی العزیز فغالب باندے الرحیم و مہربان باندے الذی اغذات یراکا چوینتا حین تقوم ہر کلچ تپاسی وتقلبکا او گرزیدلستا فی الساجدین فسجدہ کون کو کے انہو بیشک آغا ہوا ہم آغا السمیع اوریدن کے العلیم کوہ دے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا